آمنوا وبشر الذين آمنوا زر ورکا خلق آمنوا چی ایمان راوڑی اللہ عز وجل کو یوال سرمنی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بحیث پیغمبر منی وطول پیغمبران پرختی او جنت و جہنم او غیب دا طول خبری منی وعملوا الصالحات یعنی کعمالهم مقلنی واضح ایمان بلکہ اعمال صالحات بل زندگی دی اللہ عز وجل دی اوامر و دی احکامات مطابق تیروی او خپل ژوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ہدایات باندې برابر نیک اعمال ان لهم زیر ورکدوی ته یقینا دوی دی پاره دا جنات دا سباغنا چې بشک دوی دی فارشتا جنات دا سباغنا تجری چروانی کوي من تحتها الانهار لاندې دی باغنا الانهار یلی بروانی دی دوی دی قصرون لاندې دوی دی بارخانه جنتون وی كلما رزقوا كلهم چدوی توجه سکلیشی دی جنتیان توجه سکلیشی من هذه جنتنا من ثمرات دیوت قسم میوینا رزقنا دی رزق و حیث باندې دی خوراک کو شکل کله چې دوی ته د دې جنت نه یو څه میوه د خوراک په شکل ورکړی شي قالو دوی وایي هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي دافع میوه دا خو کټ مټ هغه میوه دا رزقنا من قبل چې راکړی شي و موږ ته من قبل مخکې دا خو کټ مټ هغه رقم میوه سمانا یا خدا معنا چې دا خو هغه د دنیا میوه ده هغه د دنیا انار ده یا دی دنیا معنا دا او یا دی دین مقصد دا چې اوس وسوم دا رقم میوه مونترا کولای شو نو الله فرمایي الله عز وجل فرمایي وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا او حال دا ورکړی شوی دوی دوی ته به په دې میوې سره متشابهه صرف متشابه بوي مشابه بوي هم شکل یو باغ میوه رنگ خو بیاوي لیکن فن به جدا قسمه قسم انار به څو قسم رنگونه به یو خوندونه به جلا انګور رنگونه یو قسم او خوندونه جلا یا خو دې دنیا د میوه په شان به هم شکل وي او خوند به جلا یا به انت میوي په یو رنگ کې په څو خوندونو او لذتونو ذایقو سره ولهم فيها او بيبدي جنتيان دي بار فيها بدي جنتونو کی ازواج بیبیان جوړي بوي دا سي جوړي مطهراتنا چاغه بس شي پاکي بوي د پکې بنه یا یو پرې واسه ولهم فيها او بيبدوی دی پارا فيها پدی جنتون کی ازواج بیبیان داس بیبیان مطهرت چاب پاک صفا وی جنت خزی او دی جنت جوړي دا په هر قسم ظاهري او باطني ګندګۍ نه پاک صفا نه په جسمانی ګندګۍ نه دی د تبلیغ دنیا کې چې انسان لري چې خوراک کوي نو تقاضا تزيد البته خبر نشه دی پوزي ګندګي ده نو دی بدن ګندګي ده شان ده او نو په یو خصوص کې باطني ګندګي وي دي اخلاق او ګندګي بني بد اخلاقی بني نشوز بني نه فرمانی بني الله به هر قسمه ګندګي نو دي بیماریو نه صفه پیدا کوي وهم فيها خالدون او بدا جنتیان فيها بدی جنتون کی خالدون همیشه دی خوراک بندوبست همیشه او دی خزو دی جورو دی بیان بندوبست همیشه او دا نعمتونه یو څو ورځې نه دي ابد الابد نو دی اول ورځ د جنت شرط ده چې ایمان بدل سره وي اعمال صالحه بدل سره او کدی مومن سره ایمان نوی هغه جنت ته نشي داخله ابد الابد جنت باندې حرام کدی یو مومن سره ایمان وی په اعمال صالحین او ګناهونه ورسره ولې دي نو انت بد
معامله د رب سره الله اسم معاف کړو سید جنت ته ورسي کنه یو د جهنم ته یو ځنه صفای حسدی او بیا د جهنم. ان الله بشك الله لا يستحي الله حيانا توي الله شرط کوي د خبرنا ان يضرب مثلا چې بیان کی مثلا یو مثال مثلا ما یو مثال هر رقم مثال وړو کې یو غوړی بعوضه پوشان دیا ماشي چې بیان کی مثال هر قسم مثال چې بعوضه مثلا ماشي فما فوقها یاد دینا دی ماشي نبر الله وایدینا الله حیان الله عز وجل قرآن کې هر هغه خبره د خلکو ذهن باندې خلاص خبره واضحه شي او عطر باندې حاصل الله وایي دې خبره نه زه حیان کوم دا حق خبر کزه رب یما کزه خالق یم کزه آیت زه د انسانانو دی کوه دی فار دی امتحان دی فار دی حکمت دی فار په خپل کلام کې مثالونه بیان کفار راغلل اعتراض وکړي دا څنګه قرآن سره مثالونه بیانوي په مخکې آیاتونو کې دوه مثال راغلي دي منافقانو بیان یو هغه چې تک تور تیار کې راګیر یو طوفان راګیر کړی مخته ورسته کې یو مثال هغه دی ورو چې ورو برکړې مثال ته بیا الله پاک او واخلا اعتراض کوي دا څنګه دی الله تعالی یا ځینې مفسرین فرمایي الله دې کافرانو دې باطل خدایانو د دوی بوتانو مزمت او بدی بیان دی او مثال دی الله وای چې لو کو غواړي الله ته مثال دی د کوم شیانو چې تاسو عبادت کوئ دوی د خپل ځانونو نه مچم نشي شړل مچان نشي شړل اگر که مچان چې څه ورته دي چې د خوراک هغه خوري ورنه بیا نشي نو دی را اعتراض وکړ دا څنګه د الله تعالی د مچم کوئی څه کی ذکر کیږي او قرآن کې ذکر کیږي بل ذکر الله فرمایي د کافرانو مثال داس د کمثل العنکبوت لکه د جولاګي او د غنې کور او پټول کې وروست او خراب او کمزوري کور د چاره دی چې نه د لمر نه بچ کوي شي نه د یخ نه بچ کوي شي نه د باد نه بچ کوي شي دا څه کافرانو څه د شي باندې راځي شي دي د بوتانو د باطل نه شي کوي نو دوی به اعتراض کوي چې غنې کور په قرآن کې الله عز وجل دوی راځي ان الله بشك الله لا يستحي حيانك ان يضرب بیان کی مثلا مثال ما ہر قسم مثال بعوضه ما شيء فما فوقها یاد دین برا دین اوچت په غټوالي کې لکه مچ یاد دین اوچت په نور په وړوالي کې لکه الله په ذره بیان کړی فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ذره په اندازه باندې څنګه کار وکړي ویني او کشر وکړي او اعجاز علمی د قرآن کې چې دا خو ډیر واضح دی نن ورځ په ماشي باندې تحقیقات شوي ماشي کې دومره لوی لوی کمالات دي لوی لوی ماشینري دي حیران پاتې کېږي ماشي چې کوم مرزونه خوري هیڅوک دې لښکر مقابله نشي لوی لوی لښکر دي ټمبمونو مقابله کول شي بلکې ماشي مقابله نشي په ماشي کې الله او چې نظام جوړ دا خزه ماشي چې دا صرف وینه خوري وینه او دا وینه د ابوی لپاره خوري نارینه ماشي وینه نه خوري کوي د انسان دا وینه او د جناورو او مرغانو دا په دې کې زنانه ماشي او دا قسمه مرزونه خوري چې د ملاریا په تاسو خپل بیا دې په دې نیخ کې چې دا کومه بمبه ده په دې وینه چې راکش کړي په دې کې دا واغې څوره کوم مواد غړي څوره کوم ستنې دي څوره کوم چړې ورسره دي ځای ورته پرې کوي بیا په هغه کې یو رقم اوبو راچی یا څه شی وراچی چې هغه وینه نرم شي بیا هغه راکش کوي یعنی سړی حیران پاتې کېږي د ماشه دې نظام چې الله عز وجل په دې کې پیدا کړی دا وینا ډېر ټینګه لري او دغه دې ماشي دا غوچ دا ستن سره ښکاري نو څنګه دا وینا پکې راغشتي دا نرمه کې دا آیت کې د قسم مواد ورواچي او بیا سبحان او بیا عجیب خبر الله عجیب خبر الله دا چې ماشي وایي عادت دا چې کله ماشي وګي ویني د ژوند کولای شي چې د ژوندۍ په لوګه کې او چې کله خپ ګډه موړ شو په دې وخت کې
نو الله پاک دې ماشه مثال بیانوي د دنیا مثال ماشه الله پاک کافرانو ته وایي چې زه دوی وګي ساتم چې توبه وباسي رجوع وکړي خو چې کله پوه شي چې هغه ازلي یعنی الله پاک هغه ازلي کافران چې رانیسي نو بیا الله وایي چې زه ورته نعمتونه ورکړم ایمان چې کله پرېماني ور باندې راوړم حتی اذا فرحوا بما تو اخذناه بغته کله چې خو ماړه شي خو کبرجن شي بیا یې راونیسي نو ډېر لوی علمي او ساينسي هغه په دې کې شوي دي په ماشه کې ډېر لري ځای نه دي انسان د وینې حرارت خوشبو په ورځ کې دا چې ورته وګوري انسان ته پته ورته لګي په ډېر لره فاصله کې د انسان دا څه شی دی چې وینه او بیا ورته هغه د رګونو حرارت معلومیږي چې دغه د اوبونه یا د اور نه چې لګي کېږي یا تاو کېږي دا څه ورته اندازه لګي غذا ته ځان ماشه دا ولیکن چې په باندې نظام الله مدام او یو بل تحقیق نه سبا شوی دا ګوري د فما فوقها تفسیر خدا وشي چې الله مثال بیانوي د ماشي یا د ماشینا اوچت پورته په وړوالي کې یا په غټوالي کې یو بل تفسیر نه سبا نه معاصر تفسیر زغوي چې دې مثال الله داسې وایي چې الله ماشي مثال بیانوي او د ماشي د هغه شي مثال بیانوي چې په ماشي باندې برابر بعوضه فما فوقها او هغه شی چې دې په پاس باندې چت باندې وسکرو اوس نن سبا د ماشینالات او د ټکنالوژي د دوربینونو داسې یو آله د ماشي په دې چت باندې داسې یو آله دا یو ژوندی ساری ده چې هغه ور باندې پروت ده په هغه کې ډېر عجیب نظامونه د ساینس او عجیبه غوښتنې تحقیق نو ځینې مفسرین فرمایي چې د فما فوقها مثال په داسې وشي چې هغه شی فوقها چې په دې ماشي باندې برابر شي دا هم څه بعیده خو به هر حال تر اوسه پورې لا مکمل تحقیق سره نه رسېدلی موږ به هغه رقم تفسیر کوو چې د پخوانیو مفسرین نه راغلی چې د ماشي مثال یا د هغه نه اوچتو په غټوالي کې یا په وړوکوالي کې نو الله فرمایي فاما الذين امنوا فسبق خلق ایمان راوړی د مؤمنان فيعلمون علم دوی کوي انه الحق من ربهم چې بشکه دغه ما شاهد مثال دی الله عز وجل الحق من ربهم دا حق ده من ربهم دوی خپل رب له طرف نه دا د رب له طرف مثال واما الذين كفروا خلق كفر کړي دا فيقولون ماذا اراد الله یا الله څه مقصد دی الله ارادت شي دا بهذا مثلا په دې مثال سره الله پاک څوړي دا مثالونه بیانوي او اعتراض کوي کافر اعتراض کوي مؤمن فورا ایمان راوړي بس دی الله کلام د موږ الله جواب ورکړي یذل بی کثیرا گمراه کوي په دې مثالونو سره الله عز وجل کثیر ډیر زیات خلق د کافرانو کفر باندې زیاتی ويهدي به كثيرا او هدايت کوي په دې سره او دې مثال په ذریعہ سره کثیر ډیر خلق ته الله مثال بیانوي چې خدمات کوي او ایمان ور باندې راوړي نو ډیر خلق ته باندې هدایت حاصل شي او ډیر خلق ور باندې ګمراه شي وما يضل به او نه گمراه کوي الله عز وجل به په دې مثال سره الا الفاسقين مگر هغه فاسقان چاته ویل شي فاسقان هغه ته ویل شي چې هغه حدودونه او تدوی تجاوز کړی وي او وی سرکشي کړی وي د فاسق دي خپل حدودونه تیر شوی اوس حدود الله پاک څه مقرر کړی حدود دا الذين فاسقان خلق دي ينقضون عهد الله چې دوی ماتوي د الله پاک وعده من بعد ميثاقه ورسته مضبوطی دي وعده نه چې دا وعده مضبوطه د الله سره وکړه او بیا د هغه وعده ماتوي یو وعده چې مونږ په اصل کې په عالم الارواح د ارواح په عالم کې په جلسه کې د رب سره وعده کړه الله عز وجل د آدم اولاد د سرو میګو په شکل کې حاضر کړي او بیا ورنه وعده اخیستل چې ما به ربوبیت منئ او زه به تاسو ته نو ټول آدم اولاد سره منل دي چې او ته زمونږ رب دې ستاره باندې
نو د دین ورسته بیا ځینې خلک وعده ماتوي څوک کافران شي څوک منافقان شي څوک څنګه نو دغه ته الله په فاسقان دویم وعده مونږ تاسو په کلمه کې لا اله الا الله محمد رسول الله کله چې مونږ دې کلمه د شهادت ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نو په دې کلمه کې مونږ رب سره وعده کړې ده چې رب تابع په اولوهیت باندې یو منو او دسته احکام به عملي کوو او محمد رسول الله په حیث پیغمبر منو او دغه په حکمونو او په سیرت او سنت باندې عمل کوو نو اوس چې دی الله د حکمونو چې څومره مخالفي دي دې ته فسق او فجور ویل کېږي فسق ویل کېږي چې یو سړی د حدودو نه اخوا لاړ شي او خلاف ورزي ویل کېږي ويقطعون ما امر الله به او دا فاسقان پرې کوي ما هغه امر الله به چې الله باندې امر کړی دا ایو سره چې هغه په پیوستوي ډیر دا شیان چې الله یې پیوستون امر کړی دا دې پرې کوي دا څه شي خپلوانو سره قرابت او رشتہ داری الله وایي دا صله رحمت پیوسته ساتي پرې کوي نو فاسق سره یې المنزون بکوي د منزون سره وصل کوي دا پرې کوي نه فاسق سره یې نه کوي جماعت سره پابند چلیږي دا په وصل کوي دا پرې کوي نه او فاسق سره جماعت سره هر هغه حکم چې الله یې کولو دی په وستون امر کړی دا د دې پرې کول دا د فسق او د فجور مخالف نو الله وايي دي فاسقانو ته پسې کې هدایت نشته دوی باندې کیږي ويقطعون او دوی پرې کوي ما امر الله به چې الله په غیبانه امر کړی دا ایو صلاه چې په وسط دی وي یفسدون فی الارض پزماکه کې فساد خوروي ټول ګناهونه پزماکه کې فساد کوي فاسقان چې ګناهونه کې شراب خوارو زنه کبازان خیانت والا غش والا غلو او تعطیق غاصبی مشرکان او کافران او منافقان دا ټول فسادګر دي دا مفسدين دي دا پزماکه کې فساد کوي ولی ذکر دي اعمال په وجه باندې الله پاک ناراضه کیږي او فیصله را لېږي د ځمکه کې د بدامنۍ او د غمونو او د فقر او د غربت او د عذابونو الله وايي چې ځمکه مصالح درته جوړه کړې ده ته به خرابې نه خپل اعمال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها څومره خپل ځمکه مې درته پیدا کړې ده دی وبو تنظیم دی هر شي بندوبست نیول خرابې به نه دا فاسقان په ځمکه کې فساد کوي اولئک هم الخاسرون دا خلق دوی هم دوی تاوانیان الله وای ما تاوان نشي رسول کیف تکفرون څنګه کفر کوي تاسو اے کافرون بالله تعالی باندې انکار کوي الله نه منئ څنګه وکنتم امواتا پس حال کې چې تاسو موجود نه وي مړی وي یا خو دې پلارونو د شاګانو کې موجود وي او یا چې د پزمکه کې د ځمکې په شکل کې موجود وي الله فاحیاکم بیا تاسو موجود کړی ژوندۍ کړی آدم علی السلام پیدا بیا دې انسان دی وګونه انسان پیدا ثم یمیتکم بیا به مو دې ژوند ورسته تاسو مړ کوي خو ما بیرته الله پاک تاسو مړ کوي مرګ بدر باندې راځي ثم یحییکم او بیا به تاسو مړی نه وي پراته بیا په مراد باندې کوي ثم الیه ترجعون بیا دوباره ژوند ورسته بیا به خاصه طرف ترجعون واپس کیږي با شطور به محار نه عبس نه پیدا شو الله سره عمر نظام جوړ کړی د حکمت لپاره ده د نشنه موجود کړي بیا ازمکه کې خاور کړي بیا به راځي او بیا راځي کول هم عبس نه دي ټوکی نه دي بلکې رجوع رب العالمین د حساب او د کتاب دی بیا به ابد الاباد یا خوندونه وي او یا به عذاب هو الذي دا الله غزا خلق لكم چې پیدا کړل تاسو لپاره انسانان تاسو د نفع لپاره پیدا کړل ما ټول هغه څه په الارض چې پزماکه کې دي جميعا ټول څه چې پزماکه کې دي د انسان د نفع لپاره ثم استوى الى السماء بیا الله اراده وکړه اسمان طرف ته د ځمکې پیدا کول نو ورسره اول وخت کې د ځمکه او اسمان نه ټول یو ځای وسره الله عز وجل دا سره جدا کړ سیارې او ستوري او د نور نظام برابر کړل او ځمکه یې جوړه کړه بیا ځمکه چې کوم د ځمکه کې بیا الله عز وجل ذخیره ځای کوي ثم استوى الى السماء بیا د ځمکې پیدا کول نو ورسته الله اراده وکړه اسمان طرف فسواهن بیا برابر کړ د اسمانونو سبع سماوات او اسمانونه پیدا کړ نو ځمکه هم وزمکه دي اسمانونه هم وسو اسمانونه دي
بیا په دې کې خپل نظامونه دي د سیارو نظام د ستورو نظام د سپوږمۍ ده او نور عجیب عجیب نظامونه دي بیا په و اسمانونو باندې برا کرسی ده او بیا په کرسی باندې برا چې دا عرش عظیم ده عرش عظیم په ټول کائنات باندې احاطه کړی ده کرسی ور باندې احاطه کړی ده وم اسمان دا سره تاو شوی ده بیا شپږم یا پنځم بیا څلورم بیا دریم بیا دویم بیا اول اسمان په دې ځمکه باندې لا سره تاو شوی ده لکه په یو لوی بیابان کې چې ورکی هغه یو انډه واچي دومره لوی ده داسې په سیدی اسمان نظام عجیب من عجایب و غریب الله پیدا کړی الله عز وجل فرمایي دا پیدا